د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څرګندونو ته د اسلامي امارت غبرګون. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت ستره محکمه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دا دریځ نامنصفانه او حیرانوونکی بولي چې اساس یې د انساني کرامت خلاف چاره بللې وه. د سترې محکمې چارواکي وایي قصاص د ولس غوښتنه ده او کوم بهرنی لوری د دوی په دین او قضا کې د لاس وهنې حق نه لري. اسلامي امارت د جمعې پر ورځ 4 کسان اعدام کړل چې له امله یې د ملګرو ملتونو او بخښنې نړیوالې ټولنې په ګډون بېلابېلو ټولنو بیا له اسلامي امارت څخه د ورته سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. دوی له اسلامي امارت وغوښتل چې اعدام او نورې بدني سزاوې بندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د اسلامي امارت د دغو 4 کسانو د اعدامولو په غبرګون کې ډیره کړې د مرګ سزا په بنسټیز ډول د بشري حقونو پر ضد تر ټولو سخت عمل دی او د اسلامي امارت دا ډول کړنې د جرم په مخنیوي کې هم اغیزه نه لري. دغه دفتر پر ایکس لیکلي دا ډول سزاوې د انساني کرامت تر پښو لاندې کیدل دي او له وګړو د ژوند حق اخلي او په افغانستان کې د اسلامي امارت لخوا د دغو کسانو په اعدامولو خواشینی شوی دی. خو د ملي راډیو ټلویزیون د خبر له مخې د اسلامي امارت سترې محکمې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې وروستۍ څرګندونې یو نامنصفانه او حیرانوونکی دریځ بللی دی. دې محکمې ډیره کړې چې دا حکم د وارثانو د حق پر ځای کېدو، د ټولنې سمون، د عدالت پلي کېدو او د جرمونو د پلي کېدو لپاره ترسره شوې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.